سلامونه قدرمنونکو ستړي مسیح تمه شبه است بغل ته می اسلام ته تاخیر ولاړ دی هغه څوک چې د ورزش په ډګر کې په ځانګړي ډول کرکټ برخې ته خپل ځانګړي غږ او ښه استعداد سره خپل کار مخته بیایي. ښاغلی تو تخیل صاحب ښه راستئ. ډېره زیاته مننه شیرزاد صاحب، کور ودان چې وخت راک. ډېره مننه ژوندی اوسې. لومړی دا راته وایه ورزش بخش ته ولې رالې؟ ډېره ځانګړې علاقه دې وه که څنګه خبره وه؟ شیرزاد صاحب که رښتیا ووایم له ماشومتوب نه م له ورزش سره مینه وه. د ورزش دغسې یو ډګر ده چې که ووایم هغه بې ضرره ده، نو ته کولی سې په ورزش کې یو چا ته ښه ورسوې، یو چا ته مینه ورکړې، د یو چا احترام په خپل وخت باندې وکړې، یو ښه پیغام ورکړې د ورزش له طریقه. نو هغه څه اوسې د افغانستان ورزش برخه به مونږ کتله، په ځانګړې توګه د کرکټ لوبغاړي لوبې به مونږ کتلې. نو قرار په قرار سره هغوی اغېزه وکړله او زما هم خوښه شوله چې ښه پیغام پکې و او په دې کې هغه د هېواد لپاره ګټه وه، ښه نوم و. نو بالاخره دغه لاره هم تعقیب کړله. ډېر ښه. ورزشي ډګر ته په رسنۍ بخش کې څه ډول رالې؟ د ورزش څه وخت وشته رسنیزه خپرونه ترسره کړه؟ د ورزش مینه وه چې زه دغه ډګر ته راغلم، دغه ډګر ته زه وهڅېدلم. تقریبا 2020 کال و چې ما په لومړي ځل د راډیو یوه خپرونه مخکې ویوړله، د یو کومنټري لپاره زه کېناستلم. په داسې حال کې چې زه په دې نه پوهېدم چې دغه چوکۍ باندې زه باید مایک ته څه رقم کېنم. نو د هغه نه وروسته بیا په همغه 2020 کال کې چې زه په لومړیو کې په هغه مایک ته هم په کېناستو باندې سم نه پوهېدلم، علاقه وه او زیات کار و چې په همغه 2020 کال کې بیا له یو تلویزیون سره ما د کرکټ په برخه کې تبصره وکړله او قرار په قرار مې قدم راواخیسته. او دا راته وایه چې دغه ستا غږ ماشاءالله ډېر ښه دی، ډېر کار دې ورباندې کړی دی که طبیعي جوړ دی؟ کار غواړي طبعا که هغه د یو څوک شخصیت جوړونه اوسي، یو څوک د غږ جوړونه اوسي، یا مثلا د یوې ژبې زده کول اوسي، دا زحمت غواړي. په دې باندې به ته تمرین کوې تر څو دا د غږ په برخه باندې که زه چېرته وغږېږم. په غږ کې یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه بیلنس د چې تا نه باید له یاده ونه وځي، یا مثلا دغه برخه درنه بې کنټروله نه سي. په کوم وخت کې ته باید خپل غږ په کنټرول کې وساتې او بدلون ونه کړي او نه هم ښکته او پورته لاړ سي. یقینا زده کړې کوم برخه کړې که دا راته ووایاست؟ ما خو شیرزاد صاحب تر لیسانس پورې زده کړې کړي دي او د ننګرهار پوهنتون د انګلیسي له ادبیاتو نه فارغ یم. په دا مهال تاسو د ځوانانو ډېر سره کار کوئ. په تېرو 15 کالو کې خپل پرمختګ څه ډول ارزوې؟ څومره چټک تللی؟ مخکې له دې چې زه ځوانانو راډیو ته راشم، له دې نه وړاندې له یوې بلې رسنۍ سره ما کار کوو. نو هغلته هغه زما د زده کړې برخه وه چې ما باید زحمت ویستی وی کار. بالاخره د ځوانانو راډیو راباندې باور وکړه، وخت یې راکړه او شاوخوا 3 کلونو راهیسې ورسره کار کوم او کوم چارې سره راسپارل سوي دي مخکې وړم او هڅه کوم په ښه توګه مخکې اوسم. لاسته راوړنې که راته وایې لنډ کومې لاسته راوړنې لري؟ هغه کوي واردنې که ستاینلیکنې که د ستاینلیکونو تر څنګ د خپل ادارې سټاف یا نورو ښه ستایلې او ډېر ښه روحیه ده کړې ده؟ له ادارې زه ځانګړې مننه کوم چې هغوی په هر وخت کې زه ستایلی یم او یو څه چې ما به ډېر زیات نه وي خپاره کړي هغه د ستاینلیکونو برخه یا د سرټیفیکټ برخه ده چې ما ډېر نه دي شیر کړي او کوم څه چې ما ته راکړل سوي د هغه لپاره زه مننه کوم. او زه لا دا فکر مې لا هم نه ده کړی چې ما د خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړی. هڅه کوم کوم کار چې راسپارل کېږي په سمه توګه یې وکړم او هغه څه چې ما ته د ستاینلیک په توګه راکول کېږي لا هم زه خپله هڅه کوم چې له ده نه باید ډېر ترلاسه کړم. تبصره کوې، خبرونه خپروې او په دغه برخه کې خپرونې هم کوې. ورزشي برخه کې پلان او هدف دې څه دی په راتلونکي چې کوم ځای ته ورسېږي؟ یو ښه ویاند جوړېدل، هغه چې بېطرفه اوسېږي، هغه څه چې بیا هغه څوک چې له بل چا باید په وخت زه معلومات ورسوم، په معلوماتو کې زما حقیقت باید اوسېږي، له یو چا سره باید تبعیض پکې ونه اوسېږي. زما هڅه دا ده چې یو ښه ویاند جوړ سم او هیوادوالو ته د ویاندویي په برخه کې خدمت وکړم. ډېره مننه. د شیرزادیو قدرمنو لیدونکو، ښاغلی توتاخیل ډېر یو په اصطلاح مینه ناکه او ډېر یو هیوادپاله شخص معلومیږي. په ټولنیزو رسنیو باندې زه تعقیبوم او خپل فعالیتونه په ښه توګه باندې مخ ته وړي. وروستنی پیغام څه لرې په زړه کې هیوادوالو ته؟ تر هر څه د مخه زه هیوادوالو ته هغه میسج کې د مقدساتو پالل یادوم. که هغوی هره برخه کې کار کوي نو په ورځني ژوند کې هڅه دې دا وکړي چې مقدسات له یاده ونه باسي. کله چې مقدسات د یو چا په فکر کې وو هغه ته یې لومړیتوب ورکړه، زه مطمئن یم د هغه نه به نه کار خطا خوري، نه به د هغه نه احترام پاتې کېږي او نه به د هغه نه په خپل کار کې کوم خنډ رامنځته کېږي. ډېره زیاته مننه چې موږ وخت راکړې. کور ودان. ډېره مننه. ډېره مننه.